بسم الله الرحمن الرحيم تبلي ويخلف الله. د کپړو دعاګانو سلسله کې بعض دعاګانې مخکې بیان شوي دي. دا یو دعا پاتې شوې ده چې ننني درس کې به تاسو واورئ. د دې دعا تعلق د یو مسلمان په غاړې باندې کپړې کتلو سره ده. یعنی یو مسلمان په غاړې کې تا مزیدارې جامې وکتلې نو ته به دې وخت کې څه وایې؟ اسلام ټول د خیرخواهي او د همدردۍ نوم دی او د بل مسلمان په خوشحالۍ باندې خوشحالېدل، چونکې لباس هم یو عظیم الشان خوشحالي ده او نعمت دی او د انسان جسم پکې خوشحاله وي. نو که یو مسلمان یو بني آدم د آدم علیه السلام نسې یا زوی ته وکته چې هغه جامې اچولي، نو ته داسې مه وایه چې وقتې فلاني ته وګوره او د فلاني زوی ته وګوره او کپړو ته وګوره. دا د غوږین ګولۍ نه زیاته تیزه ګولۍ ده او سبا که د هغه باندې اثر وکړي نو هغه به د تمام خوشحالو نه محرومه پاتې شي او دې غاڼه ستا بیړی به هم غرق شي چې تا هغه نظر کړه. معاشرې کې عام طور سره داسې خلک ډېر زیات تیز دی چې هغو چاته وګوري نو کرې کور وي او سترګې د دوو بځای بیا څلور وي او بل انسان له نظره کې نارینو کې هم داسې شته دی د غوږین ګولۍ نه تیز او د زنانو خو باس مه کوه، هغو سره د چا پلار نه چې نیکۍ مقابله نشي کولی چې یو زنانه بلې زنانې ته وګوري. خاص طور سره بعض مکارې ښځې نو بعض زنانو ته چې وګوري نو د هغو هغه کپړې جسم دا نظره کړي او هغه کپړې هغو لپاره د فایدې په ځای نقصاني ثابت شي او هغه کپړې د ګینډو نه داسې کر ور روان وي لکه ته چې شیشه ګټ له راواچوې او کر ور دا روانوي او هغه کپړې د ګینډو نه کر ور یا کپړې بیا غاړې ته نشي اچولی یا د هغې نه څه فواید حاصل نشي. دا د هغه انسان یعنی ناپوهي ده چې کوم انسان نظره کوي. لہذا داسې انسان چې ناپوهي دله پوهې کېدل پکار دي. توره ږیره مې شوه سپینه زه حیران یم چې عبدالرحمن لا نه عاقل شه نه بالغ. رحمان بابا شعر مونږ ته ویل دی چې بعض انسان زندگی تېره شي لیکن دی اوسه پورې بالغ نشي، عقلی لحاظ سره 40 سال نه وروسته بالغ کیږي. لہذا دا یو بهترین اور اهم اور لازمی دعا ده او په دې دعا کې بل مسلمان خیر خوای طلب کولی او بل لپاره دعا کولی. دعا الفاظ ډېر زیات شارټ دي او پکې سمندر کوزي کې بند کړ دی. د دې وجې نه الفاظ و معنا او ترجمې ته غوږ کېږده. تبلی ويخلف الله. تبلی الله دې دا کپړې پتا زړی کی. څه مطلب دی چې کپړې انسان باندې اله زړیږي چې د عمر وي. عمر طرف ته اشاره ده چې انسان د عمر ملاو شو نو کپړې به د زړی شي او که عمر نه نو بعض انسان نوی جامه جوړه کړي اغوستلو توفیق ملاو نشي، پاکستان نه قبرستان ته لاړ شي ډېرو نه پاتې شي. نو دا د عمر لپاره دعا ده چې خدای تعالی عمر راکړي سړی چې دا کپړې ته چېرته زړې کړي او چې کپړې دې زړې شلې نو بیا به څه وشي؟ ويخلف الله او بیا د الله تعالی نور راکړي. یعنی دا جامې د خدای دا باندې وشلې چې دا ته استعمال کړي
د دې میټا سور د دې خوږوالی د دې فیدې هغه تحصیل کې او د هغې نه وروستو دا نورې جامې میلاو شي. دا دعا ولولي. تبلی ویخلف الله آسان دعا دا عزه کولی شي هر یو انسان. دعا الفاظ دي ډېر آسان. تبلی ویخلف الله. الله دې تعالی عمر دراز راکړي، ډېر اوږد عمر، چې دا کپړې ته زړې کړي او بیا الله دا نورې راکړي. نو دا د بل مسلمان لپاره دعا ده. نمبر 2 د بل مسلمان خوشحالی منې خوشحالي دلی، اور نمبر 3 هغه سره یو همدردي ده. لہذا دا دعا چې چا ذکر نور مسلمانانو ورونو ته د دا اوخی انشاءالله هغه ته به هم اجر او ثواب ملاویږي. الله دې موږ لا توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ.